د انګلستان پیاوړي کرکټر جوی روټ یو ځل بیا د کرکټ په ډګر کې تاریخ جوړ کړ، خو دا ځل نه یوازې د توپوهنې له لارې بلکې د فیلډینګ په برخه کې هم د هندوستان پر وړاندې د لندن لارډز کرکټ لوبغالي کې د درېیمې ټیسټ سیالۍ پر مهال جیو روټ د هندي بیټر کرونایر کیچ ونیو، چې له دې سره یې د ټیسټ کرکټ نان وکټ کیپر فیلډر په توګه تر ټولو ډیر کیچونه نیولو ریکارډ خپل کړ. روټ تر دې دمه 216 ټیسټ اننګزونو کې 211 کیچونه نیولي، چې له دې سره یې د پخواني هندي ستوري لوبغاړي راهول ډراوډ ریکارډ مات کړ، چې هغه بیا 301 اننګزو کې 210 کیچونه نیولي وو. د دې تاریخي کیچ ترڅنګ روټ خپل شانداره توپوهنه کې هم وځلید. هغه د انګلستان لپاره 104 منډې وکړې او د خپل ټیسټ کرییر 30 سیلیزه هم پوره کړه، چې په مرسته یې انګلستان په لومړي اننګز کې 387 منډې جوړې کړې. د انګلستان او هند ترمنځ دا د 15 ټیسټ سیالیو درېیمه لوبه ده چې ترسره کیږي، او دا مهال دغه لوبلړۍ 1-1 مساوي روانه ده.